بیا هم ښه راغلاست د ناول هوم چینل له ګرانو اورېدونکو په دې هیله چې رک او روغ واوسئ. ګرانو، نن به درته د نیمګړې مینې د ناول درېیمه برخه وړاندې کړم په دې هیله چې ملتیا مې وکړي. د دوهمې برخې وروستۍ برخه په دې ځای پای ته رسېدلې وه. د سهار تر اذانه ما دې او دې ماته پیغامونه لیږل. د لیلا وروستی پیغام داسې و: زه نوره ویده کېږم، د سهار اذان یې وکړ، زه هم ویده کېږم، د خدای په امان. او شپه ډېره لنډه، دا مینه وه چې کله یې ورځې لنډولې اوس شپې لنډوي. هره شپه تر سهاره پورې زما او د دې ترمنځ په پیغامونو اړیکه ټینګه وه او یو د بل نه مو هر ډول پوښتنې وکړې. 3 میاشتې ما دې او دې ماته پیغامونه لیږل او آن خبره تر واده ورسېده. دې موافقې ته ورسېدو چې یو د بل سره به په هر صورت کې واده کوو. مور او پلار مې له مینې کولو نه و خبر او د هغې مور او پلار د دې پټې مینې نه خبر و. مینه کول آسانه کار نه دی، ځان ته بیل ژوند غواړي، ډېرې قرباني غواړي، له سره نه تېرېدل غواړي او ځینې وخت کورنۍ پرېښودل غواړي. که چیرې د یوه هلک نجلۍ خوښه شي، همدې ته مینه وایي. باید ورته ارزښت ورکړل شي او د هلک او نجلۍ په خوښه واده وشي. ځینې وخت د ډېرو مینانو ژوند تر مرګه پورې رسیږي چې د دې سبب د هلک یا د نجلۍ کورنۍ وي. ما هم په دې ازموینه کې ډېر تکلیفونه ولیدل، خو معلومه نه ده چې د مینې په ازموینه کې به بریالی او که ناکام شم. د زړه نه مینه کول آسانه کار نه دی، د زړه او سر نه تېرېدل غواړي. زه په مینه کې له هر څه نه تېر وم، خو د هغې له زړه نه یو خدای خبر و. د دې یو پیغام ما څو ځلې لوستی دی. ما د دې پیغام لوسته فکر مې کاوه چې ما ته مخامخ ناسته ده او راسره خبرې کوي. د هغې اغېزناک او ښایسته څېره به مې خپل خیال ته راوسته او دا به مې له ځانه سره ویل چې دغه الفاظ یې په ښکلو شونډو راته په خوله راوړي او په قلمي ګوتو یې په موبایل کې لیکلي دي. 3 میاشتې رخصتي په ختمېدو شو. د پوهنتون د شروع کېدو وار راورسېد. زما او د دې خبرې په ټلیفون کې وروستي حد ته رسېدلې وې. موبایل را باندې ډېر ګران و او ډېره مننه مې ورنه کوله. زما او د لیلا ټولې خبرې یو بل ته وړلې، ټولې هغه خبرې چې ما هیڅ کله هم مخامخ دې ته نه شوی ویلی او نه مې دا جرأت کولی شوی، خو د موبایل پر مټ مې دا ټولې خبرې حل شوې. زه په دې نه پوهېدم چې موبایل رښتیا هم زموږ ستونزې حل او که یې ستونزې زیاتې کړي دي. لیلا وویل: د نن نه وروسته د پیغامونو سلسله ختمه شوه، موبایل په کابل کې پرېږدم، زه کور ته ځم، یو بل به په پوهنتون کې وګورو. شپه تېره شوه، د یو بل سره مو اړیکې د څو ورځو لپاره پرې شوې. زه د شپې لخوا په پیغامونو لیږلو اموخته شوی وم. د شپې خوب نه راتلو، پوره 4 شپې مو له یو بل سره اړیکې نه لرلې. دغه 4 شپې لکه د 4 میاشتو را باندې تېرې شوې. د شپې لخوا مې تر سهاره پورې د خفګان شیبې تېرولې
او کله کله مې هغه پخواني پیغامونه لوستل او د خوشحالۍ احساس مې کاوه. رښتیا خبره ده چې د انسان پیژندل او بیا د ښځې پیژندل څه آسان کار نه دی. آذربایجاني ژبې متلونه دي: د یوې ښې ښځې او د یوې ښې هندواڼې خوښول سخت کار دی. بل ځای وایي چې ښځه که درته 10 بچي راوړي بیا هم د هغې پر خبرو باور نه دی پکار. خو ما د لیلا پر ټولو خبرو باور وکړ او ټولې وعدې مې ورته په یاد دي. هره ورځ د ټولو ټولګیوالو نه مخکې ټولګي ته تلم او په دې فکر کې به وم چې کله به مې سترګې لیلا ویني. زما رنګ خراب شوی و. د مینې زور او 3 میاشتې شوګیرو خراب کړی و. ټولو ملګرو رانه پوښتنه کوله ولې دې رنګ خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ نه، ناروغ نه یم، روغ او جوړ یم. په حقیقت کې زما د زړه ناروغي وه او د دې ناروغۍ درملنه آسان کار نه و. 3 میاشتې مې شپې په ویښه تېرې کړې وې او خپلې مینې هم ځورولم. د ملګرو نه مې یو احمد نومېده. کله کله یې راته ناشنا خبرې کولې. زه د هغه د خبرو په هدف نه پوهېدم. هغه د پند او نصیحت په ډول راته ځینې خبرې کولې. د هغې خبرې پر ما اخې لګېدې او ورته به متوجه ناست وم. یو ورځ وخت ټولګي ته لاړم. د دروازې د خلاصولو سره مې سترګې په لیلا برابرې شوې. قدمونو مې کار پرېښود. سترګې مې له ډېرې خوشحالۍ نه ډنډې شوې. ژبه مې بنده کېده. د خبرو کولو توان مې په ځان کې نه لید. زړه مې غوښتل چې ورته وګورم او وګورم. د خوشحالۍ هغه شیبه مې اوس هم په یاد ده. هغه هم خوشحاله ښکارېده او یو د بل سره مو خبرې کول پیل کړل. د 3 میاشتو یادونه مو یو بل ته یاد کړل. رښتیا مینه لیونتوب وي. زه او هغه د واده کولو هوکړې ته رسېدلي وو. خو کورنۍ مو نه وي خبرې. ټول ټولګیوال زموږ له مینې خبر و خو ډېر مزاحمت یې نه کاوه. زموږ لپاره یې موقع برابروله چې یو له بل سره خبرې وکړو. لیلا په ټولګي کې نورو نجونو ته ویلي و چې له ما سره به واده کوي. ځینې استادان مې هم له راز خبر شو. په مینه کولو کې سړی ړندېږي، هېڅ ورته نه ښکاري. زه هم د هغه ړوند په څېر وم چې لاره یې نه لیدله. زما او د دې د مینې تار ډېر کلک شو. ورځې او شپې مو شمېرلې چې کله به مو واده کېږي. په ټولګیوالو کې یو شمېر زما خاص هم نظري ملګري وو. یو د هغو نه احمد نومېده. دی به ماته هر وخت په غیر مستقیم ډول نصیحت کاوه. زه د دې په اصلي موخه نه پوهېدم. یوه ورځ پوهنتون ته راغلم. د ټولګي په مخ کې احمد ځوړند سر ناست دی او سترګې له ځمکې نه پورته کوي. خواته یې نږدې شوم. اواز مې پرې وکړ: احمده، ولې خفه ناست یې؟ څه خبره ده؟ هغه له سر له زنګونه راپورته کړ او ویې ویل: یو ورځ به ستا هم دغه حال وي لکه څنګه چې زه نن داسې خفه یم. ژوند به دې نه خوښیږي. مرګ به درته تر ژوند غوره ښکاري او د مینې او ښکلا څخه به کرکه کوي. له ښځې نوم به دې زړه تور شي. ما تر اوسه د احمد داسې حال نه و لیدلی. ډېر خفه ښکارېده. سترګې له اوښکو ډکې وې او راته یې په جګ اواز ژړل. ویې ویل: ښځه بې وفا شی دی. هیچا سره په پاک زړه مینه نه کوي. که چیرې له تا ورته بل ښه ځوان پیدا شي تا په میدان پرېږدي.
دا تجربه شوې خبره ده. زه په دې اړه بشپړه تجربه لرم او زما عمر له تا څو کاله زیات دی. دا ته چې نن په کوم حالات تختی، زه څو کاله د مخه ستا په شان د مینې په جنجال اخته وم او دا مې حال دی. احمد ما ته یو داستان ویلی و. که چیرې ما د هغه په خبرو عمل کړی وی، اوس به زما دا حال نه و. او هغه داستان داسې دی. احمد او سیلۍ نومې نجلۍ ترمنځ ډېره کلکه مینه وه. یو پر بل له سره نه تېر و. هیله یې لرله چې له یو بل سره واده وکړي. احمد په خپله مینه کې رښتینی و. مخکې له دې یې مینه نه وه کړې، خو سیلۍ د مینې کولو دې پلمونه لرل. د دې نه مخکې هم د ډېرو هلکانو سره د مینې تارونه غځولي وه. د سیلۍ پلار د حکومت مامور و. څو وروڼه یې لرل. هغوی هم په ځینو ادارو کې کار کاوه. کورنۍ له حکومته معاشونه اخیستل او کورنۍ ژوند یې ښه و. اقتصادي وضع یې لوړه وه. پرته له معاشه یې نورې حرامې هم پیدا کولې. زموږ او ستاسې په ټولنه کې رشوت اخیستل یوه عادي خبره ده. سیلۍ په ټوله کورنۍ ډېره ګرانه وه. د مور او پلار یوازینۍ لور وه. دا ډېره ښکلې وه. چا چې به یو ځل ولیده نو زړه به یې ورباندې بایلود. د دې کورنۍ غوښتل چې دا ډېر آزاد او سینګار کړې وګرځي او په دې فخر کاوه. احمد او سیلۍ یو د بل سره مینه پیدا کړې وه. د احمد مینه پرې غالبه وه، خو سیلۍ ورسره په چل کې روانه وه. هماغه وه چې احمد پر ځای پرېږدي او بل چا سره د مینې خبرې شروع کوي. آخر خبره واده ته رسیږي. احمد پر ځای پرېږدي. کله چې زه ستا او د هغه مینه ګورم، د خوشحالۍ او خفګان احساس کوم. که چیرې خپل هدف ته ورسېدې نو ښه، او که چیرې مینه مو ماته شوه او خپل هدف ته ونه رسېدې، ټول عمر به زړه له تا سره نه وي. په مینه کې ډېرې ځله نجونې بې وفایي کوي. زه د خپلو تجربو درته وایم. د مینې کولو لاس واخله. ما ورته وویل د دنیا ټولې نجونې یو ډول نه دي. ځینې پکې بې وفا او ځینې پکې وفادارې هم شته دی. زما مینه د ټولو سره دی او د بې وفایي هیله ورته نه لرم. امکان نه لري چې هغه دې له ما سره بې وفایي وکړي. مجنونه، ته خو به په خپلې مینې ډېره نازېږي، خو په راتلونکي کې به درته معلومه شي زما د خبرو ارمان به وکړي. لیلا په ټولګي کې یوه خاصه ملګرې درلوده. هر وخت به له دې سره ګرځېده او کله کله به یې زما او د لیلا یو ځای کېدو موقع هم برابروله. دغه نجلۍ برېښنا نومېده. برېښنا د یوې غریبې کورنۍ څخه وه. والدین یې ښوونکی و. وروڼه یې نه درلودل. 5 خویندې وې. لیلا ته یې هر وخت ویل ته زما شپږمه خور یې. ډېر احترام یې ورته کاوه او د دې د تېر او اوسني ژوند ټول رازونه ورسره وه. دوی د 2 خویندو په ډول په پوهنتون کې ګرځېدې. برېښنا له لباسه ښکارېده چې ډېره غریبه ده، خو د اخلاقو یوه بېلګه وه. د هلکانو او نجونو سره یې ملګرتیا وه. ټولو هلکانو ته یې ویل زه نجلۍ یم، خو ټول خصوصیات مې د هلکانو دي. ما وروڼه نه درلودل. په ماشومتوب کې مور او پلار راته د هلکانو جامې اغوستې او ټول ټیپ او ټاپ یې زما د هلکانو په ډول جوړ کړی و. ما به د هلکانو سره لوبې کولې او هلکان په دې نه پوهېدل چې زه نجلۍ یم. که چیرې پوه شوي هم وای، هیڅ خبره نه وه. په هغه وخت کې ټول خلک صادق وو. د هلکانو بدسترګي زده نه وي.
ټکنالوژي له پرمختګ سره زموږ د ټولنې ځینې هلکان او نجونې بېلارې شول. په زیاتو کورونو کې تلویزیون او کیبل شتون لري. په تلویزیونونو کې هغه ډرامې او سریالونه خپریږي چې زموږ ټولنه او په تیره بیا ځوان نسل یې بېلارې کړ. همدا ډول په کیبلونو کې ځینې وخت داسې انګلیسي فلمونه راشي چې لیدلی سړی په کندو برابروي. هیچا په دې فکر ونه کړ بلکې غواړي چې دغه حالت نور هم پرمختګ ورکړي، ځکه دوی پرمختګ یوازې په ازادۍ کې لټوي. برېښنا پر خپله لاره لاړه او زه پر خپله لاره. کله چې ټولګي ته ورسېدم سم مې په لاس سترګې ولګېدې. سلام مې پرې واچوه او پر خپله څوکۍ کېناستم. ټوله ورځ مې د برېښنا او د احمد خبرې په زړه کې ګرځېدې. درسي ساعتونه بشپړ شول. زما فکر دوی احمد او برېښنا د خبرو په اړه و. کور ته ولاړ. ټوله شپه خوب نه راتله. کله چې ویده شوم ګډ وډ خوبونه مې ولیدل. سهار چې پوهنتون ته لاړم ټولګي کې پر خپل ځای کېناستم خو څنګ کې مې لیلا ناسته وه. کله مې چې دې پاکې څېرې ته کتل فکر مې کوو چې بې وفایي نشي راسره کولی، ځکه چې د دې په سترګو کې ماته مینه ښکارېده. څو درسي ساعتونه تیر شول او تفریح شوه. هغې ته مې وویل زه نور صبر نشم کولی، کله زما کورنۍ ستاسو کور ته درشي. هغې وویل صبر مجنونه، زه خو ستا یم، د بل چا خو نشم کیدی. پرېږده چې کورنۍ مې ستا کورنۍ په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. نن او سبا په تمه راباندې زیات وخت تیر شو. ما به شیبې شمېرلې چې کله به له دې خولې غږ اورم. یو ورځ چې زما لپاره ډېره بدبخته وه. شپه یې هم پر ما ډېره درنه وه. د شپې مې ډېر ګډ وډ خوبونه لیدل، خو بیا هم ما د خوشحالۍ هیلهمندي لرله او کله کله مې له ځان لپاره خیالي نړۍ جوړوله او له هغې مې خوند اخیست. زړه ته مې الهي غږ راته او دا به یې راته ویل خفګان در باندې راځي. پوهنتون ته لاړم. ګورم چې لیلا د یوه هلک سره ولاړه ده. د غم څپې راباندې راغلې، سر راباندې وګرځېد. د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، د نیمګړې مینې ناول درېیمه برخه همدومره وه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.